په افغان کرکټ بورډ کې د پردې تر شا څه روان دي؟ بیا هم فساد او فساد. ملګرو موږ همیش کوشش کړی چې په کرکټ بورډ باندې راپور ورکړو او د کرکټ بورډ هغه کارونه افشا کړو چې پردې تر شا کوي، خو ډېری ملګري په موږ باندې انتقاد وکړ او خپل غبرګونونه یې وښودل چې دا دروغ او بې بنسټه دي. راځئ ملګرو د کرکټ بورډ ځینې کارونه چې تازه افشا شوي دي څه دي؟ هغه څخه مخکې چې موضوع ته راسو ملګرو، که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه او نوې پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د نویو تغییراتو په راتګ سره د کرکټ بورډ ځینو چارواکو یو بل ته اخطارونه ورکوي. د ملي لوبغاړو ترمنځ کشمکشونه د لوبډلمشرۍ پر سر ناهیلۍ او د یو بل ترمنځ بې اتفاقي تر ډېره بریده له منځه تللی، خو دا د اوس په کرکټ بورډ کې نوې ډرامه پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په کلنۍ غونډه کې د حکومت هغه چارواکي چې په کرکټ د څار دنده لري د بورډ د ځینو کارکوونکو دندې وځنډولې. د کرکټ بورډ سرپرست اجرایوي رئیس اسدالله خان، د ملي لوبډلې مدیر نوید کاکړ او د غوروي کمیټې د مخکینی مشر دولت احمدزي دندې تر نامعلوم وخت د څېړنو په منظور وځنډولې. همدارنګه د کرکینفو ویبپاڼې لیکلي وو چې افغان تیز توپ اچوونکی افتاب عالم د انګلستان په ساوثمپټن ښار کې د یو هوټل له ښځینه میلمنې سره بد چلند کړی و، نو ځکه له لوبو رابهر شو چې دا یې د عاطف مشل په حواله خپور کړی و. خو اوس د کرکټ بورډ مشاور تاج ملوک عالم، ملي لوبغاړی کریم صادق او همدارنګه پخوانی سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان و کرکټ بورډ او عاطف مشل ته اخطارونه ورکوي. تاج ملوک عالم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې لیکي: جناب سفیر صاحب، هغه اساسنامه چې تا په خپله پاس کړی په هغه کې کوم ځای کې لیکل شوي چې تا نن زموږ اجرایوي کسان هر یو ضیاءالحق ضیا، عبدالهادي دریس، تدارکاتو مدیر، مالی مسؤل د پاره نن ځانګړې محکمه جوړه کړې وه او په توهین سره دې چاته ویلي چې ته مه غږېږه او ته وغږېږه. آیا د بورډ غړي چې حکومتي چوکۍ هم لري دا حق لري چې اجرایوي معاملو کې مداخله وکړي؟ پرون دې اعلان وکړ چې دولت احمدزی، اسدالله خان او نوید صایم نه 2 هفتو جریان کې په ځینو مواردو کې څېړنې کیږي او دندې دې ورته وځنډولې. بیا دې څنګه په څو ساعتونو کې خارجي میډیا کې مجرمان اعلان کړل؟ آیا ته نه پوهیږي چې دا کارونه زموږ د اساسنامې او ICC پالیسي سره په ټکر کې دي او کولی شي چې د افغانستان کرکټ بین کړي؟ جناب ولسمشر صاحب، په هیڅ هیواد کې یو برحاله سفیر د بورډ غړی نه ده او امرخیل صاحب د هر څه ستاسو په شتون کې روان دي. دا چې د عمومي رئیس او اجرایوي رئیس لپاره کومه ډرامه روانه ده له هغې هم خبر یو. یو ټیم یو ځل بیا د تباهي کندې ته ورغورځولو له پلان هم خبر یو. هیڅ کله به اجازه در نه کړم که تا خپله محکمه سبا ونه تړله نو موږ به د افغانستان زرګونه کرکټران، ولایتي نمایندګان، د زونونو مشران په خپل تصمیم ونیسو او د ټولو عواقبو ذمه دار به تاسو وئ. تر دې پوسټ وروسته کریم صادق هم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې لایف ویډیو کې کرکټ بورډ په ډلبازیو تورن کړ. لوبغاړي یې بې اتفاقه وبلله او کرکټ راتلونکی د خطره ډک وباله، خو وروسته هغه ویډیوګانې هم ډیلیټ شولې. همدارنګه نن پخوانی سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان چې څو ورځې وړاندې دنده وځنډول شوه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې له ملي او نړیوالو رسنیو وغوښتله چې د ده سره مرکه وکړي او په ژوندي پروګرامونو کې به د کرکټ بورډ د مافیا او فسادونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. دا چې د ځینو ملي رسنیو خبریالان ورغلي وو چې مرکه ورسره وکړي، خو اسدالله خان ترې پټ شوی و. اوس خبره دا ده چې ولې تر نن ورځې پورې نه تاج ملوک عالم، نه هم اسدالله خان او نه هم کریم صادق د بورډ د فساد په اړه غږ پورته کوي؟ ولې تر اوسه چوپ پاتې وو؟ که څه هم څو ځلې کرکټ کې پټو سرچینو د غټو فسادونو په اړه ویلي وو، خو دوی به تل چپ خوله پاتې وو. کرکټ د ملت لوبه ده، اوس هر څوک پرې پوه شوي که یوه لوبه بایلي احساسات یې زخمي کیږي او که ګټي خوشحالي کوي. خو هغه کسان چې اوس د دې لوبې په مدیریت کې دي ولې د ولس احساسات نشي درک کولی او لوبې ورسره کوي؟ ملګرو دا هغه خبرې وې چې په کرکټ بورډ کې روانې وې.
نو ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له همدارنګه تازه او مهمو پېښو څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ملګرو نظر مو راسره حتما شریک کړئ.